نو حضرت عبدالله ابن مبارک د دنیا اولنی مجاهد دی. اول مجاهد په دنیا کې چې کتاب یې لیکلی دی، په تابعینو کې پر جهاد چې اول کتاب لیکل شوی دی د امام صاحب مذهبي لیکلی دی. یاد ولرئ نن هم چې په ټوله نړۍ کې جهاد روان دی، الحمدلله دا د امام سره مذهب برکت. وګورئ هر ځای چې د امام صاحب مذهبیان دي په جهادو باندې اخته دي. په دنیا کې اول کتاب عبدالله بن مبارک ولیکي. امیر المؤمنین چې په حدیثو کې رالی د محدثینو امیر عبدالله بن مبارک دی رحمت الله تعالی علیه. هغه څه وایي؟ وایي لقد زان البلاد ومن علیها. د دنیا ټول ښارونه یې ښایسته کړل. امام المسلمین ابو حنیفه، د مسلمانانو امام ابو حنیفه صاحب د دنیا ټول ښارونه ښایسته کړل. باحکام و آثار و فقه کآیات الزبور علی الصحیفه. دغسې آیات دغه یې راوړل، احکام و آثار یې راوړل فقهي، لکه د قرآن آیاتونه یا لکه د الله تعالی کلام چې لیکل شوی دی. امام صاحب مبارک دغسې خدمت وکړ. فما بالمشرقین له نظیر ولا فی المغربین ولا بکوفه. په مشرق او په مغرب کې، په بصره او په کوفه کې د امام صاحب غوندې انسان بیا نه دی پیدا شوی، ځکه اله العالمین د هغه څخه د دین خدمت واخیست. نو د دې زمانه کې زموږ تاسو د دې څلورو مذهبو څخه د باندې وتل، پر بله لار باندې تلل، د امت اتفاق دی، اجماع ده چې دا ګمراهي ده. که یو سړي ولزه د دې څلورو مذهبو څخه وزم بلې خواته، دا د امت لوی ګمراه دی. ګورئ زه سر په یو مسله د عوامو په ذهن کې ستاسو عوام خلکو ته سر در خلاص کړم په دې مسله باندې.